ټولې دوه روټۍ واړولې د درېیمه شوه اوبه په دې ناوه کې را درومي او لاندې څرخ دی هغه څرخ لویه تیږه تاووي او بس هغه ته دننه معده را غورځوي او موږ یې را جارو کوو او یو ځای ته سره غونډوو او بوجۍ کې یې اچوو واچو مکرمه واچو دې ته ډول ویل کوي دې ته ډول یې او بدانې دې کې ورچوه معده کې پې ډول لرګي نه ولا جوړ کړی دی او ناوه کې لاندې پړی مو راتېر کړی دی او پړي باندې دانه زیاتېږي او کمېږي او بس کاڼی تاوږي او معده ښه راګزاروي او دا دانه د دغه دانه په زیاتېږي او کمېږي او پاس ناوه کې اوبه راځي او لاندې څرخ دی څرخ تاوږي او بس او دغسې کمومه دغسې کمومه او دغسې زیاتومه دغسې او بس دوړه راګزاري ښه پراخه اچین ولسوالۍ ما ولایت ننګرهار دی واورېده او دا خبره چې دا 15 کاله کېږي چې دا کار کړو او بس مخکې به کارونه ډېر وو اوس نشته دی او بس همدغه کې لګیا یو کرار دلته جوار کېږي غنم کېږي او بل شی شته نه دی نه ماشینونه داسې شته واورېده او نه څوک جوړوي ځکه چې ماشینونه اوړه خرابه دي دا اوړه ښیي دلته ځان له جوار او غنم میده ځان له جوار او غنم میدومه دولت ته دا شان د ماله پخه کاندي او کلکلي راله بس ښه پخه که بند راله پوخ کاندي او ډېر غټ په تکلیف یې په دې بنده کې موږ شپه ورځ او بس همداسې لګیا یو ژندم چوره خامه ده سیلاو یې م رانه وړي او بس خرابه ده بس دا زموږ خپله ژنده ده هر وخت دانې وله راوړو او بس په دې کې معده خیري سره ولې په ماشین نه میده ماشین هغه معده خرابه ده او بل مزد هغه ډېر اخلي او دا
هغه 8 من اخلي 14 من اخلي او معده ښه معده کاندي. د دې ژوند 15-14 کاله سابقه لري او د دې ولس اکثره کریې او کلیو خلک چې ژوند له راځي جوار او غنم او نور په دې باندې میده کوي او دغه په دې ولس کې دغه ماشینونه هم شته وړو ماشینونه هم شته جنراتوري خو لاکن هغه وړه چې دی بې کیفیته دي ښه وړه نه کوي بل هغوی د ولس خلک غریب دي هغوی چې دی مزد هم ډېر اخلي او دوی چې دی مزد کم اخلي 14 مزد اخلي نو نسبت د ماشین وړو ته د دې وړه هم ښه دي او کیفیت هم ښه دی او حال هم پکې او لږ زګۍ نسبت د دغه ماشین ده بل د دې ولس اکثره خلک چې دې ژوند ته راځي او په دې ژوند باندې وړه کوي 14 او 15 او 13 من اخلي جوار او غنم او دغه بلا به تر خلک په دې ژوند باندې میده کوي او د دې ولس دپاره یو غټ سهولت برابر کړی بل خوشبختانه خبره دا ده چې دلته دغه اوبه دي طبیعي اوبه دي غرونه راځي اوبه هم پراخه دي او د دې ولس کار ډېره په روان دی او ښه کیفیت کې وړه دغه کوي دا ښه دغه وړه ورکوي دوی وروره غوښتنه له دولت نه دا ده چې زموږ دغه ژوند ده چې د تاسو وینه خټینه ده همیشه دا سیلابونه راځي دغه دیواله تېر کال هم سیلاب وړی و دغه موږ ته باید اساسي جوړ کا پوخ راته جوړ کا او زموږ ژوند د جدي خطر سره مخ ده زموږ بندونه چې دي د اوبو فضول روانې دي موږ ته باید دا بند جوړ کړي تر څو زموږ دا ژوند او زموږ دا ولس د اوبو نه خړوبه شي او موږ د اوبو نه سالم او استفاده وکړو دا اوبه زموږ خوشې روانې دي وروره او دغه اوبه زموږ باید مهار شي هغه د بندونه هم دي دغه ژوند باید موږ د دولت اساسي کار به دې کې وکړي د دې تیږې د دې کاړی دی تقریبا یو کاړی 80,000 کلدار قیمت لري د دې کاړی موږ ته باید واخلي د دې کاړی فی الحال خرابه دی او ناوی هم خرابه ده ژوند ټوله پخوانی ژوند د کار نه وتې ده غورځېدلې باید موږ دا دولت دا ژوند جوړه کړي اساسي یې جوړه کړي ترمیمات کړي پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره